فرانکفورت کې څنګه یاسمین ته به مو وایم راشي سمه ده ځان پیغې نه صرف زما ورته سکیورټي ما ته به ساتي امپیر به م راولو صحیح ده ته کله بیرته راځې د فرانسې نه ولي زما پته نه اداره وباسه ته کله راځې د فرانس نه فرانس ته زه ځم ما سیم کارډ یې ورکې کړي مړه کار ته دې ورکې کړي سیم کارډونه مې ورکې کړي دي هلته لو یو برو سترګې چې دې ته پټې چې کړي راغلې بل ځلې ښه زه تا ته من میلاوېږم ها کار نه کوي has a friend good friend او دلته خو تا ته جرمني کې فرینډ پته لګېږي نه بابا has a friend بابا به بیرون میلاوي زه به ګاډي چلوم سمه ده تا ته به ته ګاډي زده دی مم. یو هیلپ را سره وکړه دا ګاډي خو راته زده کړه د خوله وغې مړه ډېر ضرور مې دی ورته سمه ده زه به خپل ګاډي راوړم در زده کوم ستا ګاډي نه ده زده والله قسم دې کوم زده ما په ډېر سختي زده کو 15 ځلې پکې ناکامه شوم اوس دې لیسنس اخیستی اوس لیسانس مې شته ما لیسانس خو واخته اخیسته 10 کاله مخکې چې ته مکتب کې وم کس دی چې څنګ کې دغه په ټوپک کې کېنه داسې وله نو خو چې زه په رښتیا څه وګورم دا به بیا وادرېد ته به بیا دا ویني چې زه به په ټوپک کې ږدم که نه ږدم هم صحیح به ډزه یې دواړه به یو ځای ډزوو او نه دواړه داسې چې دلته یې خو لږ فلټر یې انسان خو تغییر کوي لیکن دا شیان چې نه پوهېږم دلته ولې داسې ښکاري زه دا زه بیا چې کوم هېڅ خبره نشته دا چی وایي وایي فلټر ته خو راله نه فلټر خو ټول لګي دا مخ خو داسې شفاف په جهان کې کوم دی ځای کې وه چېرته زه فرانکفورټ نه یم تللی هغه نو ستا سترګې دومره تېزې وې چې د دې کوڅه نه د بلې کوڅې کې ولیدم څنګه به خوشحاله سوی خیزه کې به دې وهلې ټینګه ټیکه چینګه چیکه زه کېږه دا وردار مخ نه ولي زه چې زما فرانک دومره مې خلک تنګوي زه ماسک ږدم زیاتره وخت دې سر نه تر سره مې تنګوي ما ته کمال و جمال وایي ټول دا خبره دې صحیح ده دا خوله کې تا ورکړه دا خبر الله شعر دی چې پرون ویلي و که نه شعر شاعري دی چې کړی هغه دومره ویډیو وایرل شوی ده څه به ورته خوشحاله یي ولې یو شعر خو ووایه شعر ولې ته پرون نه وې داسې مې زړه تنګ و چې ولې چېرته دی والله زه په خپل هم قسم په خدای دا ټیک ټاک داسې مس کوم دی کې مې ساعت تېر دی والله چې ګپ ولګوم ټوقه وکړم وادرېد په دې څلېرې ساعتو کې دغه 3 ساعته سبا ټوله ورځ خوشحاله یم چې نه یم وادرېد زړه مې بیا تنګ وي نو الله پرون تعالی مې زما زړه م ډېر تنګ مالکان ویل ولې چېرته مال ولې په لایف کې وویل چې زه په سفر کې یم ځمه تا ویلي و که نه مال هغه پلار کې ده وایي راځي زما را پوښتنه کوي ولې چیرې ده تا ما ته تر اوسه پر خپل سنپ چات هم نه ده لېږلی ولې سمه ده بیا به سنپ چټ کې به خبرې وکړو صحیح ده سمه ده خپل سنپ چات راولېږي یو بل ته به زړونه هم ښکاره کړو مینه او محبت خبرې وکړو هاي ته لایف کې راشئ چې په شخصي کې به رښتیا چې شي شخصي کې درته معلومه نه یم نه سم به تښتې دا چې زه منډه کوم ته مې خپې نه راولي ولې موډلنګ به در باندې کوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چا اوسه پورې نه یم خولی خو ته مې ونغی نور به کېږي زه په خوله خرابه یم هسې نه یم ګوره ولې ته په زړه څومره نرم یې که نه څومره مهربان یې په خوله څومره خبرې کوې که نه دا ګپ شپ ده نه مړه ګپ شپ خوند کوي موږ دلته راغلي یم د ګپ شپ دپاره یا که نه دا خلکۍ چې ما او تا ویني دوی دلته نه دي راغلي چې موږ ورته غم غوسې خبرې وکړو دوی راغلي چې انجوای او د دې نه انجوای کېږي دا خو زاړه شوي دي داسې کې انجوای وکړي انجوای داسې مې نه دي اوس څنګه وکړم هر څه نه چې وکړم خو نه پټېږي نه ولې ما دومره ښایسته سوټ ځان ته غوښتی دی پس د دې سوټ اغوندم بسم الله الرحمن الرحیم ولې شرمېږې او دلته ټیک ټاک کې یوه بله جینۍ هم د وادې اورېده ولې ته لږ پاس وګوره هی قربان څومره ښایسته دی ده نو دلته بیا خلکو ته ویل چې ما واده نه دی کړی دا دې واخه دی داسې اپریشن یې کړی دی نوم یې خو اخله ولې
زه د چا بې عزتي نه کوم زه ګپ لګوم صحیح ده نه داسې ده چې بعضې کسان نه وایي چې ما واده کړی هغه خپل فیملی خبرې نه کوي نه خدای دې وکړي ټولو ولې زه غواړم یوه ورځ ته ما جګه کې کافو سره میچ وهم دا ارمان زما پوره کړه سمه ده کوې سمه ده قربان سم دی تhank you